جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ. خوږو دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده. هغه طریقه دوستانو دغه ده چې موږ څنګه کولی شو له ګیوې سکیل څخه خپلې ګټل شوې پیسې دوستانو ولیږو. نو زه دغه لایف ثبوت تاسو ته په دغه ویډیو کې درخواهم دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو راشئ په د سبسکرایب باندې کلیک واخلئ او په څنګ کې ورسره د بیل ایکن نښان ووهئ او بیا راشئ پاس ال ووهئ تر څو زموږ چینل درسره سبسکرایب شي. او که ویډیو مو لایک کړی نه وي راشئ په د لایک باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ویډیو درسره لایک شي. کله وسه مو کېږي په دغه شیر اپشن باندې دوستانو کلیک وکړئ او زموږ ویډیو په واتساپ، فیسبوک او میسنجر کې درسره شیر کړئ. دوستانو تاسو کتلی شئ ما سره 30 سنټه دي. زه تاسو ته رسم لومړی کوین بیس درته ښیم چې ما سره په کوین بیس کې څومره پیسې دي. مثلا دوستانو تاسو کتلی شئ چې په کوین بیس کې 108 افغانۍ دي. اوس مهال په کوین بیس کې زه 108 افغانۍ لرم. ما دوستانو کوین بیس ته تقریبا 40 افغانۍ لیکلي چې اوس د دې BTC د زما کرنسي په کوین بیس کې چې اوس 108 ته ورسېدلې ځکه چې د BTC قیمت هره ورځ پورته کیږي. دوستانو زه راځم اوس دغه ګیوې سکیل اپلیکیشن تاسو سره خلاصوم. تاسو ته اوس درښایم چې زما سره دلته 30 سنټه دي او دغلته 10401 کوین دي. دغه کوین زه اوس تبدیلوم دوستانو خپلو دغه ته تبدیلوم ډالرو ته. راځم دلته په کانورټ باندې ورته کلیک اخلم دغه تر څو زه کانورټ کړم. تاسو به دوستانو اوس وګورئ تاسو کتلی شئ چې ما سره 29 سنټه شول. 29 سنټه دوستانو ما سره اوس دلته دي په الحال. راځم دغه ویډرا کوم په دغه لاندې ویډرا باندې دوستانو ورته کلیک اخلم. دغه دوستانو دغه ویډرا باندې ته تاسو کله کلیک واخیست زه راځم دغه کوین بیس ته اوس لیږم. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه کوین بیس باندې چې کله کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل د کوین بیس ایمیل به ورکئ. دوستانو کله مو چې د خپل کوین بیس ایمیل ورکړل دلته به تاسو راشئ خپل اماونټ به انتخاب کړئ. زه دوستانو مثلا راځم 0.19 ډالر. تاسو دوستانو کتلی شئ خپل ایمیل مې هم ورته ورکړ او دلته مې هغه هم په انتخاب کړل چې څومره ډالر ولیږم. غواړم 0.19 ډالر ټول ولیږم. راشه د په لاندې ویډرا باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ او بیا به دوستانو تاسو دلته وایي چې دغه 0.19 ډالر چې کوم دي دغه به تاسو ته دغه ایمیل ته در سینډ شي. نو تاسو ایمیل هر څه دقیق یو ځلې وګورئ تر څو تاسو بیا پکې کومه تېروتنه ونه کړئ او غلط نه شئ. نو بیا به راشئ دوستانو په دغه یس باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې دوستانو یس کلیک کړو راته آی هاو سکسسفول موډیا ویډرا ریکویسټ وایي تاسو ویډرا چې دی هغه ریکویسټ په بریالیتوب سره ترسره شو. نو دوستانو تاسو ته به اوس دغه پیسې اتوماتیک راورسیږي. نو دوستانو دغه یو څه وخت دلته نه شي دغه په دا پروسس حالات کې دلته لاندې تاسو کتلی شئ روان دي 2023 د درېیمې په 23 تاریخ ما لیږلي دي. دغه اوس په پروسس حالات کې دي دوستانو دغه تاسو کتلی شئ دغه موږ ته به انشاءالله ډېر زر راورسیږي او زه تر هغې ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه پیسې موږ ته ورسیږي. اوس تاسو ته ښایم چې ما ته پیسې راورسېدي. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ 142 افغانۍ چې دلته ما ته پورته نوټیفیکیشن هم راکوي چې کومې پیسې موږ ته راغلي. تاسو کتلی شئ 143 افغانۍ دي دوستانو. دغه تاسو کتلی شئ ما ته یې 0.0014 BTC چې دی هغه راواستول دوستانو چې هغه شوې موږ ته دلته ترې جوړې شولې. تاسو ته اوس ښایم دوستانو تاسو یې کتلی شئ چې 0.414 BTC چې دی هغه 34 افغانۍ شوې چې ما ته 34 افغانۍ راورسېدلې. دوستانو تاسو ترې هم کتلی شئ د مارچ په 13 2022 9:48 چې اوس سهار دی ما ته دغه پیسې راورسېدې. ما تاسو کتلی شئ 7:14 دي خو ما دغه ویډیو یو څه وروسته وکړه او تاسو تاریخ هم دلته کتلی شئ 13 تاریخ دی د مارچ میاشتې. نو تاسو دوستانو کتلی شئ اوس تاسو دلته ښایم چې دغه ګیوې کې به هم ما ته دلته اوس شاید نوټیفیکیشن راکړی وي. نو دغه پیسې کومه چې ویډرا ترې وکړي هغه ټوله تاسو ته دلته درکوي. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه دلته ما ته هم راکړی دی دغه نوټیفیکیشن وایي تاسو 29 سنټه چې دي هغه به بریالیتوب سره دوستانو لیږلي دي خپل کوین بیس اکاونټ ته. نو دغه دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دغه په اړه ما ویډیو جوړه کړې دی. د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته په دې کې څنګه اکاونټ جوړ کړو او څنګه پیسې ترې وګټو دغه ټوله طریقه تاسو ته ما په دغه ویډیو کې حتی ښودلی دی. صرف پوسټونه لایک کوئ او تصویران پکې شیر کوئ تاسو ته به پیسې درکوي. او یو بل ګیوې هم لرم هغه طریقه هم تاسو ته ښایم هغه کې هم ما پیسې پوره کړې دی. ټوله طریقه تاسو ته هغه هم ښایم چې څنګه کولی شو له هغه څه هم پیسې ولیږو. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو ښه وي درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.